چې دا څومره تعلقات د انسان وي دا په نرمۍ او په ښه طریقه پالل دې ته خوی وایي. د انسان دا فطري تعلقات دا په ښه طریقه پالل ښکلې طریقې سره سرته رسول دې ته خوی وایي. لکه زه به یو مثال درکړم، په کور کې انسان دی، مور سره تعلق دی، د مور تعلق په ښه طریقه ساتل چې مور خفه نه کړي او د مور ښه خیال وساتي دې ته ښه خوی وایي. او که دا په ښه طریقه ونه ساتي، مور سره ستغه وایي، د مور حق نه پوره کوي، دې ته خراب خوی وایي. بچی سره تعلق دی چې دا ښه وساتي، د بچو ښه تربیت وکړي، د بچو خیال وساتي، په نرمه لهجه ورسره خبره کوي، ادب ورته وښیي، دا ښه خوی دی. او که بچو سره ظلم کوي، جاتی کوي، دا بد خوی دی. د جومات د استاد او د مقتدیانو منځ کې یو تعلق دی، دغه تعلق په ښه طریقه پالل چې مقتدیان د استاد لحاظ کوي، قدر یې کوي او د خپل روحاني پلار په نظر ورته ګوري، دا ښه خوی دی. او که یو مقتدي استاد ته په سپک نظر ګوري، دا بد خوی دی. امام به خپلو مقتدیانو ته په ښه نظر ګوري، لکه د بچو په نظر به ورته ګوري، د دوی اصلاح به کوي چې دې ته خدای خیر ورکړي د دنیا او د آخر، دا ښه خوی دی. او که دا امام صاحب دا مقتدیان رټي او هغوی ته سپک ګوري، دا بد خوی دی. نو د رسول الله مبارک مقصد څه دی؟ بعثتو زه لېږلی شوی یم، وفي روایت انما بعثتو، بېشکه زه لېږلی شوی یم لأتمم مکارم الاخلاق، چې خلکو ته ښایسته خویونه وښیم. دا ډېر اوږد حدیث دی، رکوټې دی خو معنی ډېره اوږده ده، چې خلکو ته ښه خویونه وښیم، چې مور سره به څنګه ژوند تېری، پلار سره به څنګه تېری، بچو سره به څنګه ښکلی ژوند تېری، او ګاونډي سره به څنګه ښکلی ژوند تېری. او که چا باندې شی اخلي خرڅی، دا دواړه به یو بل سره څنګه ژوند تېری ښکلی، شریک به شریکوال سره څنګه ښکلی ژوند تېری، بادشاه د خپل رعیت سره او رعیت د بادشاه سره به څنګه ښایسته ښکلی ژوند تېری، دا ټول پکې راغلی. او په خپله خوی څنګه اوهو الله قرآن شریف کې فرمایي د حضور پاک په شان کې وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ډېر اوچت او لوړ خویونه دي. د پیغمبر مبارک چې چا سره کم تعلق و خشته پاللی دی، ډېره نرمي کړې ده، په خنده وخت تېر کړی دی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی، بخاری شریف کے حدیث تے، وی دا حضور پاک یو موقع باندې ولاړو، یو باندې سیرا او د حضور پاک یو صادر پسرو، خو کلک صادرو، دا غاړه چې و دا ډبله وه، پیړه و مضبوطه وه، اخو باندې سیو د باندې نه راغی، هغه ته څه پته وه، هغه خو به وی چې دا جوړ څوک مشر دی زمونږه او زه به ترې مال غواړم او راکوي به. د حضور پاک دا صادر یې دونه سخت راښکه که نه، دومره سخت چې د پیغمبر علیه السلام په دې سټې پټه جوړه کړه. وی شابه چې د خدای کم مال د سره دی ماله راکه. اوس که بل سړی وی نو څه چل به یې کو، سپیړه به یې تېسته چې لرې شه مړه، دا چل څوک کوي، اسې خلک وایي چې ماله شی راکړه. یا به صحابو ته وایي چې یو څو یو وهی، لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار مسکی شو، څونه ښکلي خوی دی. فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم، مسکی شو، یو عام سړی، غریب سړی باندې سیو، رسول الله مبارک مسکی شو، ولې سیز ورکوي واخله. په یو موقع باندې حضور پاک تقسیم کو، خلکو له مالونه ورکول، په یو سفر کې
خلق دومره پې راغونډ شو به اکثر د بانډو خلق وګیر چا پې راغي به نه وي مسلمانانو لا د آدابو نه به نو خبر چې رسول الله مبارک دی رستو ته او دوی مونږ له مال راکا نو صادر یې اونکې ونښته دا صادر خو راله را پرېږدی که وی کله دې ځنګل د اون عمره مال را سره وي دا مې هم درکې ټول تقسیماوه تاسو به بیا دا نه وي چې دا بخیل دی او نه به هم دا وي چې دا بزدله دی داسې عجیبه خوی خدای ورکړی غلام ته خوشحاله کور بیبي ته خوشحاله گاونډي ته خوشحاله مسلمان نوم مسلمان دا ته خوشحاله یو صحابي راغی او د حضور پاک مخکې ودرېده او داسې رپېده د یارې نه رپېده د هیبت نه رپېده اوهو ځکه لوی شان و د پیغمبر مبارک هغه چې راغی دا اولی رپېدل داسې د هیبت نه رپېده رسول الله مبارک ورته وي مه رپه رپې ولې وی زه څه بادشاه خو نه یم مه رپه ما زه څه بادشاه خو نه یم چې ته زما نه رپېږې زه د هغې قریشي ښځې زوی یم څومره عاجزۍ نسبت ځان ته کوي زه د قریشو د هغې ښځې زوی یم چې هغې ځان له جامې په خپله ګنډلې او زه د قریشو د هغې ښځې زوی یم چې هغې ځان له چیلې په خپله لشلې ده د یو غریبې ښځې زوی یم زه بادشاه خو نه یم دا ظالمان بادشاهان یې یادول چې دربار کې د بار نه څوک راشي نو رپېږي دې رپما مدینه منوره کې یو ښځه وه یو بوډۍ د هغې دماغو کې چلو بیماره وه داسې نیمه لیونۍ شانتې وه را باغې رسول الله مبارک بیا د مټه ونیوی تا سره یو څو خبرې کوم ورسره به روان شو د مدینې منورې لارې ته به ځان سره پیغمبر بوته ورسره به روان شو دا بیا نه وي چې دا خو لیونی ښځه ده زه مړې خپل کار کوه یا دا لیونی کور سنبال کې نه چې ته کم خوازې کمې لارې ته ځې د سره هغې لارې ته ځم څومره ښکلې خوی انکا چې قرآن شریف کې الله وی او په تاکیدي الفاظ وی الله وی او دا طالبان نور په دې جمله پوهېږي تاسو عوام پرې نه پوهېږئ انک لعلی خلق عظیم اوهو ان لفظ شو اسمیه جمله ورته دی وی خلق لفظ وسره عظیم لفظ لام راوړل د طالبان پرې پوهېږي ډېر عظیم خویونه او پتا کې خشته خویونه نو پیغمبر علیه السلام خو زموږ دپاره اسوه حسنه دی نمونه ده موږ دپاره ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخرة چې څوک الله او آخر مني د هغه دپاره رسول الله مبارک ښکلې نمونه د هغه نمونه به ته جوړېږي د هغه خوی ښکلې او نو ښکلې خوی بازار کې پیدا کړو بد خوی خشه نه دی عبدالله ابن ابی د ټولو منافقانو سردار هغه کسې کړي دي که نه چې ابوجهل هم هغسې نه دي کړي د حضور پاک په ذاتي ژوند باندې حمله کړې ده د پیغمبر علیه السلام هغه بیبي چې قرآن ورته صدیقه او پاکه ویلې دی په هغې باندې یو سکیم او سازش جوړ کو د بدنامولو کوشش یې ابو جهل نیغ په نیغه مقابله کړې ده او پکې مردار شوی دی امیه نیغ په نیغه مقابله کړې ده پکې مردار شوی دی لیکن دې سپیره د پیغمبر جامه بدنامولو کوشش وکړه عایشه صدیقه به بدنامه کو دا داغ به تر قیامته پورې د پیغمبر په جامه راشي او دویم به د ابوبکر او د حضور پاک په منځ کې روانه راشي دی نږدې ملګری دی ولې چې لور وله پرېږدي نو پلار پې خامخا خفه کېږي داسې سکیم یې وجنګاو داسې سازش یې وچله رسول الله مبارک یې دومره خفه که که نه چې دا زړه یې وله ودړداو چې په یو موقع کې رسول الله مبارک په دغه کې یو میټینګ کوي او مشوره کوي او ټولو صحابو ته وایي ما به د عبدالله ابن ابی نه څوک خلاص کړي
دی ظالم خو وی زما پس دی جیب جون عمله وکړله ده خو زه ډېر زیات خفه کړم ده خو زما زړه دړدولی دی ده نه به مې څوک خلاص کړي دومره خفه هغه بیبي چې قرآن کې الله فرمایي اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفره ورزق کریم غالبا وی دی پاک خلق دی الله ورته پاکه ویلې ده الله ورته جنتي ویلې ده الله ورته ویلې دي چې دا ما بخلې ده الله و پیغمبر مبارک ته ویلې دي د عایشې صدیقې په حق کې وی دا به ستا په جنت کې ښځی جنت کې به دی بیبي وي لیکن دومره هغه بدنامولو کوشش وکړو دومره کوشش چې رسول الله مبارک دا زړه دړداو ډېرې خفه او دې نه مخکې د احد په جنگ کې 300 ملګري د احد د خوا نه واپس کړل چې جنگ کې تا سره ملګري دي او د میدان ته ورسې او د نه واپس شي چې موږ نه کوو جنگ ستا په اړه به څه تېرېږي دې سره د باقي ملګرو لم خویږي 300 دومره د پیغمبر له دړدولو دومره خفه کړی او زوی سو چې مسلمانو د دوی نوم یې عبدالله و چې کوم وخت کې مړ کېده نو دا زوی یې راغی حضور پاک ته وایي وی د الله رسوله زما پلار 2 وصیته کړي یو خدا چې ته خپل کمیس راکړه چې هغه ورته واچو او بل جنازه به هم پرېته کې دومره زړه دړدولو چې منافق و منافق چې که بل سړی به چې ښه ده خو د ماړه پخ کړی دی ده خو ټول عمر یو جهاد کې پیغمبر مبارک دپاره دومره سپک لفظ استعمال کړی دی چې هغه د پخلی نشم ویلی ورسره به جنګونه لم ته جهاد لبم ته مونځ به هم ورپسې شاته کاو مسجد نبوي کې به هم ناستو لیکن د زړه نه پیغمبر نو منلی دړه د رسول الله مبارک مشري نه و منلی دړه د پیغمبر مبارک عزت نه برداشت کېده مونږ به ورپسې شاته کاو منافق جهاد لبته یو وخت ډېر سپک لفظ ویلی دی د صحابو په شان کې او د حضور پاک په شان کې وی زما پلار ویلی دی وی ها زر خپل کمیس ورکوي ها دا والا او پلار ته یې واچوه او جنازې لم درځو او چې څنګه جنازه تیاره شو رسول الله مبارک ورغی او مخکې کېده نو حضرت عمر راغی او د پیغمبر علیه السلام سینې ته مخامخ ودرېده نیغ دا په چا جنازه کې اتصلي على ابن ابي القائل يوم كذا كذا وكذا یا دې نه دي پلان کې ورو دې دا چل کړی هغه جنګ کې تا ته څه ویلي دي ستا په حق کې څه ویلي دي او ستا پاکه بیبي دپاره د بېعزتۍ څونه کوشش کړی دی دی ویلي دي دی ویلي دي دی ویلي دي دی ویلي دي ته دې منافق باندې دا د حضرت عمر الفاظ و قسم په خدای د عمر په شان غیرتي شخصیت نو ځکه د چا چې پلار مړي که نه که هغه ډېر خرابه وي خو هغه وخت سره بچي خپوي هسې یو خراب سړی وي یو بدماش سړی وي یو ډاکو سړی وي یو غل سړی وي او هغه مړ شي د هغه د بچو مخکې ته ویلی شي چې دا غل نه شي ویلی وجنې دی د هغه د بچو مخکې ته د هغه بد ویلی شي نه نشي ویلی لیکن د هغه د ټول قوم او د بچو په مخکې حضرت عمر وی د جنازې په موقع وی ووره د چا جنازې له به د هغه د پلار چې د چا د پلار جنازې ته د هغه بد ووایه په هغه میدان کې په هغه جنازګاه کې خدای شته چې خنې ونې دي کې او حضرت عمر هغه میدان کې د هغه بچو د قوم مخکې رسول الله مبارک ته وایي ته په دې منافق جنازه کې تصلي علی هذا المنافق ور منافق دا هغه منافق ته چې پلان کې ورځ دا ویلي پلان کې ورځ دا پلان کې ورځ دا رسول الله مبارک تبسم مسکې شوی دار څه ورته یاد کړل دې ته خوی وایي مسکې شو خو چې عمر ډېر تنګ که نو ورته وایي عمره کوم جنازه وی تا ته خدای نه دی ویلی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة کوي او یا کرته ولا بخنه غواړي نه بخم نو جنازه کې خو به یو ځل بخنه غواړي خدای وایي که او یا ځله بخنه ولا غواړي نو زه نه بخم
رسول الله مبارک عمره که ما ته پته ولګي که نه دې ته رحم وایي که ما ته پته ولګي دا منافق دی دا زما ړی پړسولی دی زما ړی موقه په موقه سوځولی دی دا منافق که ما ته پته ولګي چې د اویو کرتو نه په زیاته بخنه الله بخي د اویو نه وله زیاته بخنه غواړم بیا چې عمر بیا ټینګ شو نه به کې جنازه ټوله دنیا ولاړه مسلمانان هم ولاړ دي او منافقین هم دي قوم هم دي ټول نو یو عمر دلته راشي انی اريد ان یسلم الف من قومه زما دا خوښه ده چې د ده جنازه وکړم دا وروستو قوم یې خدای سم کړي یو احسان پې اړم اخر عني وروستو شه نو جنازه یې پې وکړه او څنګه جنازه یې پې وکړه چې قوم یې خوشحاله شي چې څوک دا ونه وایي چې پیغمبر مبارک د ستغې جواب په ستغه کوي د پیغمبر په صفاتو کې دا صفت و عایشه بیبي فرمایي چې د ستغې جواب به په ستغه نه کو د سخت جواب به په سخته نه کو عفو به کوله زه عفو کوم نن دنیا ته ښیمه دا د پیغمبر خوی دی ټوله دنیا ته یې وښوله چې زما دا خوی ده څه کول ما ورسره څه وکړل د قبر نه یې راوویستو خپلې لاړې مبارکې پې پورې کړې لاړې او خپل قمیص یې ورته واچو او عمر ته یې عمره دې کافر مړ دې کافر زما کمیس ته ته هېڅ فایده نه ورکوي زما لاړې ده پورې مګل هېڅ فایده نه ورکوي خو پرېږدې دنیا ته یو تاریخ ښیمه الله د هغې برکت څومره وکړو د هغه چې څومره قومو او ټول منافقینو الله سوچه مسلمانان کړل د یوې جنازې د برکت او الله پاک وروستو آیت نازل کا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره چې بیا دې نه پس به د بل منافق جنازه کې بس دا دروازه بنده شو د کافر جنازه او د منافق جنازه بنده لیکن د پیغمبر شان ته وګوره او د هغې برکت ته وګوره دا د حضور پاک خوی دی ښکلې خوی خدای ورکړی ښایسته خوی تېره جمعه مې درته په دې بیان ونه کړ خذ العفو د عفو لمن ونیسه وامر بالعرف خلکو ته ښې خبرې وکړه ښایسته واعرض عن الجاهلین او که څوک جاهلان د جهالت نه کار اخلي مخ ته یې اړوه پروا مه سره دا ښکلې خوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی وی قسم دے پکور کے بے گڑا چیلے زانا پخپل لشلا نہ حبیبیانی دے پخپل لش او چی جامع بے اوشلی دا پخپل بے گنڈلا او چی پیزار بے اوشلی دا پخپل بے گنڈ او کدا کور بورقا با اوشلی دا پخپل بے گنڈلا او منگ سر بے پکور کے کار کاو دا زنانو سر بے خپل کار منگ سر کاو نه بیبیانې دي او څه فرمایي ما ضرب امرأة ولا خادما قط یو بیبي یو نوکر غلام یې چته وهلی نه دی د الله دپاره یې وال کړي دي او نه یې بیبي له ډب ورکړی دی چته څوک ثابتولی نه شي چې بیبي له ډب ورکړی دی او نه یې چته غلام او خادم له ډب ورکړی دی څومره ښه خوی دی مونږ خو بیا کوتک ته ګوتې خزو سره خو بیا ډېر ظلم کېږي ډېر ظلم کېږي وهل ټکول کنزل ستغې سپورې خویندو باندې خلک ورځي نو د خورسونو احترام دی خویندې وهي مور باندې ورځي مور وایي په پلار ورغر وایي پلار وایي دا مونږ پرې نه ښودل مور او پلار هم پرې نه ښودل خزم پرې نه ښوده په معمولي خبره دړمنه کې دړمنه بانه ورته جوړه کړي وړه غوندې بانه او په هغې ظلم کوي ورسره زیاتې کړي په لوڼو ظلم په خویندو ظلم په بچو ظلم یوازې مونځ کافي نه دی وروڼو ګورئ یوازې په مونځ نه خلاصېږي یوازې په تهجدو نه خلاصېږي یوازې په صدقو نه خلاصېږي یوازې په روجو نه خلاصېږي خلاصېږي به په ښه خوی چې ښه خوی در کې وي بهترین خوی بس دا د کامیابۍ نښه ده که ښه خوی در کې نه که نه دا د ناکامۍ نښه ده نو د حضور پاک خوی ښکلی او مزېدار په یو سفر کې